لاره که هر څومره اوږده ده خو ستومانه نه یو لاره که هر څومره اوږده ده خو ستومانه نه یو مونږ په خپل کړي بغاوت باندې پیمانه نه یو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول کتونکي او اورېدونکي ته سلام مینه احترامات. امید دی چې ملګري وشوي په خیر وي. ملګري لکه څرنګه توس ټول ته پاته دو چې په 19 جولای 2024 په باندې کښې یو لوی غټ پاڅون د امن شوی و چې د هغې په تسلسل کښې د جمعیت اسلامي پارټۍ لخوا په 28 دسمبر 2024 یوه د امن جرګه غوښتې شوې وه چې په هغه کې موږ ټول سره د ډېر قدرمن مشر صمد حاجي په هغه کښې ګډون کړی و. ټول د باندې قومي مشرون، د سیاسي پارټۍ مشرون، ورسره د هر مکتبه فکر خلق موجود و په هغه جرګه کښې. او د ایپیکس کمیټې چې کوم 15 ممبرون وي چې د باندې نه ټاکلي شوي وي او د وزیر الله سره کوم مذاکرات کړي وي هغه 15 وړه غړي هم موجود وي. نو د امن په حواله سره د باندې یوه جرګه وشوله چې هغه جرګه اختتام ته ورسېدله. مخکې له عمل جوړ شول د امن په حواله سره. موږ چې کله د جرګې نه راوتلي مشر صمد حاجي ته د هغې جرګې چې کوم ګراونډ و یا کوم ځای کې چې موږ جرګه وکړله راوتلي په دا ګیټ کښې په ګڼ شمېر تعداد سره پولیس او په سیول کاپټې کښې د ادارې خلک ویلوړ وه او صمد حاجي ته یې روس وروچول او صمد حاجي یې د موږ نه ګرفتار کړ. مشر صمد حاجي یې شپه په شپه باندې پېښور ته یووړ چې د پښتون قومي جرګې د خیبر په اف آی آر کښې دی چلان قاضي کوي. 2-3 ورځې بعده د ده ضمانت وشه خو رهایي لیټر چې کوم آرډر و آیا جیل ته ورسېدلی نه و چې صمد حاجي بیا واپس باني ته په 2 اف آی آر کښې واپس وروړه. نو په مشر صمد حاجي په باني کښې یو د سیټي تانې اف آی آر و یو د کینټ تانې اف آی آر و. په هغه کښې دا یې عدالت ته پیش کړ چې یو نوی بل اف آی آر یې 780 د انسداد دهشتګردۍ پسې وروړه، درام اف آی آر. نو موږ دغې 3 وړې اف آی آر د پوره د ریټ جمع کړه، کیسو جمع کړه، د ضمانت درخواستونه موږ ویر کړل. خو ډېر په افسوس سره موږ دا ووایي چې پارین نه بله ورځ په مشر صمد حاجي پسې د چترال پولیس ارغلی وایي چې یو بل درویغځینی اف آی آر یې په صمد حاجي پسې وروړه چې نن یې چترال ته په دغه د چترال په اف آی آر کښې دی د باندې نه یووړ. دلته کښې مشر صمد حاجي د 2 اف آی آر کښې یا لوړ تاریخ هم دی لګېدلی. په 1 اف آی آر کښې د تاریخ لګېدلی و د کوم 780 ول، په د 2 کښې لګېدلی هم نه و چې یو نوی بل اف آی آر یې چترال پسې وروړ او دا یې نن د باندې سنټرل جیل نه یووړ او چترال ته منتقل کړ. موږ د باندې قومي مشرونو ځوانونو دا فیصله هم کړې وه چې که چېرته په مشر صمد حاجي پسې نوي اف آی آرونه چګول یا دا یې ستړي وه ده پسې نوي اف آی آرونه چګول، بیا موږ داسې قدم وخولې یو داسې مزاحمت موږ د باندې په خو راباندې کړي چې د دې کوم ناروا چلند کوم ناروا عمل دغه موږ په وربندوي دغه مخنیوی موږ پرې کړي. نو چې څرنګه هم موږ خبر شولې چې صمد حاجي یې باندې سنټرل جیل نه یووړ چترال ته یې روان کړی دی. بیا موږ یو شارټ غونډه وکړله چې په هغه کې باندې قومي مشرون، چیمبر آف کامرس چې کوم تاجر برادري هغې مشرون موجود وي چې هغې سابو ته یوه ګرینډ جرګې اعلان وکړه په ملت پارک باندې په 12 بجې باندې چې په ملت پارک باندې په 12 بجې سابو ته یوه ګرینډ نوستای کېږي، یوه ګرینډ غونډه کېږي چې صمد حاجي سره چې دا کوم غیر آئیني غیر قانوني اعمال دې شریک کړي دي، کوم دا نوي نوي اف آی آرونه په سر چګوي مشر صمد حاجي ستړیوي، دې په خلاف باندې مخکې یو داسې قدم وخوسته شي، یو داسې مزاحمت وکېږي چې دغه کوم ظلم جبر د دې کوي، کوم د دې دا ستړیاول کو دغې مخنیوی او موږ پرې کوي. زه په ټول باندې ضلع چې څومره ها اقوام دي، څومره ها مشرتابه دي، څومره ها پارټۍ دي، څومره ځوانون دي د موږ ملګري دي، هغې نه دا خواست کړه چې سابو ته په ملت پارک کښې په 12 بجې باندې یوه لویه ګرینډ غونډه کېږي. په دا کښې تاسو نه موږ شرکت کړلی خواست کړي په ګڼ شمېر تعداد سره روشستی او دا غونډه درنه اخیستی. په دا کښې مخکې یو داسې له عمل جوړېږي، یو داسې مضبوط قدم و د مشر صمد حاجي دپاره وخوسته شي چې واپس مشر صمد حاجي باندې ته هر وړي او زر نه زر مشر صمد حاجي ارفروز حق و د میشت په میانځ کې شي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. خدای مو تل ښاد و آباد لره.